अस्सलाम वालेकुम। اوس که چېرې تا ته هم چوټه پیشاب کولو دوران کې جلن راځي، یعنی ستا چوټه پیشاب سوځي، درد درته پکې راځي، تا له چوټه پیشاب بار بار راځي او چې کله تا ته راشي نو بیا ایمرجنسي جوړېږي، واشروم ته منډې وهئ، یا داسې وي چې کله تاسو چوټه پیشاب وکړئ واشروم ته لاړ شئ، مثانه خالي کړئ، د هغې نه پس هم تاسو داسې لګي ستاسو مثانه پوره خالي نه شوه، تاسو بیا واشروم ته راځئ. یا اکثر تاسو واشروم ته لاړ شئ، بار بار ځئ چوټه پیشاب دپاره، خو کېږي نه، یا ستاسو د چوټه پیشاب د کوم رنګ چې دی نو دا داسې وي چې ستاسو ته په دې کې وینه ځي، بلډ درنه پکې ځي، د دې سره ستا تبه وي، ستا نرۍ ملا درد کوي او یخني در باندې راځي، زړه درته خرابېږي. نو یعنې ستا په دې مثانه کې د دې چوټه پیشاب په دې نالۍ کې په دې کې زخم دی. نو د دې لپاره به ته کوم ټسټ کوې؟ د ټولو نه مخکې چې کوم اهمترین ټسټ دی هغه تا د کوم چوټه پیشاب چې دی په یو ورکوډیشن کنټینر کې به واخلئ او لیبارټرۍ ته به یوسئ. نو په هغې کې مونږ څه ګورو؟ په هغې کې مونږ پس سیلز ګورو، لیوکوسایټ اسټریس په هغې کې مونږ ګورو، او یورینري نایټرایټس چې کوم دی په دې کې مونږ ګورو. لیوکوسایټ اسټریس او یورینري نایټرایټس په دې کې پازیټیو وي او پس سیلز به په دې کې سیوا وي. دا اټ نه واخله دسه پورې یا دې نه سیوا. د دې نه علاوه مونږ په دې کې الټراساونډ کوو. الټراساونډ کې یو څه مطلب دی؟ مطلب الټراساونډ ستا د ګردې، ستا د مثانې او ستا د ګردې او د مثانې ترمنځ چې کومه نالۍ ده د هغې د دې درې واړو مونږ الټراساونډ کوو. په دې کې مونږ څه ګورو چې آیا په دې کې څه بندش خو نشته دی. که په الټراساونډ باندې ونه شو بیا د هغې نه پس مونږ څه کوو؟ ایکسرې کوو. په دې ایکسرې کې مونږ ته د کاڼو پته لګي چې په دې کې آیا څه کاڼې په دې کې نشته دی. ټیک ده؟ د دې نه علاوه مونږ یورین کلچر کوو. خو یورین کلچر مونږ داسې په اسانه باندې نه کوو، دا مونږ ادا کوو چې کله دا یو ټي آی چې کومه دا بالکل یو سیریس حالاتو کې وي، یا چې کوم دی دا یو ټي آی مطلب دې کې چې کوم ستا په دې تشو امتیازو دا کومه لاره چې ده د دې چوټه پیشاب دا کومه نالۍ چې ده په دې کې زخم بار بار راځي نو هله مونږ په دې کې یورین کلچر کوو. یا داسې وي چې دا ټکېږي نه، ایسته دا زخم ستا سره بالکل ایسته روان وي، د ډېر وخته پورې دا پاتې شي په تا کې او ټکېږي نه، نو هله مونږ یورین کلچر کوو. ښه، اوس که چېرې زه د دې د علاج حوالې سره خبرې وکړم نو په دې کې چې د زخم دپاره کوم انټي بایوټیک دي په دې کې زه دا هم ورکولی شم، ټیب نایټروفیورنټاین 100 mg د ورځې 2 ټایمه 15 ورځو لپاره، فاسفومایسین 3 ګرام ساشین پکې ورکولی شم، یو پیره فوسین په نوم باندې چې کوم راځي، او په دې کې زه سپروفلاکسسین هم ورکولی شم 500 mg د ورځې 2 ټایمه 15 نه واخله 7 ورځو پورې، کوم چې د نویډیټ په نوم باندې موجود دي. د دې نه علاوه په دې کې زه د درد لپاره ډیکلوفینیک سوډیم هم ورکوم، کوم چې د اورین یا د ولټرال په نوم باندې راځي 50 mg. د دې نه علاوه زه په دې کې سیرپ سټرال کور کوم 2 چمچې د ورځې 3 ټایمه. او د دې نه علاوه کوم چې کرینبیري ساشې دی، یو ساشې په یو ګلاس اوبو کې د ورځې 2 ټایمه، کوم چې د کرین میکس په نوم باندې راځي